ملګرو سلام او ښې چارې. تاسو چې کله فیسبوک کاروئ ضرور له یوزر او چې ټویټر کاروئ له فالوور سره مخ کیږئ. له یوز نه یوزر وتلی او له فالو نه فالوور وتلی، خو پښتو کې یوزر ته کارونکی او فالوور ته څارونکی لیکل کیږي. تر ډیره 2018 کال و چې ما ژباړه کوله د کلیمې سره مخ شوم. نو ما ویل چې کار د وونکی تر کار لا لوی رستاړی شو. دا ډول څار کې 3 توري دي، وونکي کې 4 دي، دا هم ترې لوی سو. ولې په نون دغه کلمې جوړې نه کړو؟ یعنې څارن او کارن یې ولې نه کړو؟ دا یعنې زما نوښت به دا و چې دا 2 کلمې جوړې کړم، خو قاعده له پخوا نه ورته شته، ځکه چې له ژباړه نه موږ ژباړن جوړ کړی، له غوښه نه غوښن جوړ کړی، له تور نه تورن جوړ کړی، له ډار نه ډارن او له خیری نه خیرن. داسې توس ده، له توس نه څه جوړ دي؟ توسن. نورې ډېرې کلمې هم شته دي چې په همدې ډول موندل کیږي. نو د فالوور او یوزر لپاره مې څارن او کارن کلمې جوړې کړې، له استاد زیار سره مې شریکې کړې. د هغه ډېرې خوښې سوې، تر ټولو ډېره خوښې په دې وه چې په ډېر خورا یا په یو توري رستاړي سره دا کلمې جوړې شوې دي. بل د کارولو ځای ته که راسو، کارن نارینه مفرد او جمع ته راځي. مثلا زه فیسبوک کارن یم، موږ فیسبوک کارن یو که جمع هم وي. او څارن هم چې دا نارینه وي که مفرد وي که جمع وي څارن راځي. خو اوښتپیر کې بیا کارن کوي، مفرد کارن راځي، او که جمع وي بیا کارنو باندې بدلیږي. مثلا فیسبوک کارن وایي، فیسبوک کارنو وویل. دا ډول کارنه چې دا ښځینه مفرد ده او کارنې بیا ښځینه جمع راځي. څارنه ښځینه مفرد او څارنې جمع. او اوښتپیر کې که ښځینه مفرد وي کارنه په کارنې بدلیږي، او که جمع وي بیا په کارنو بدلیږي. یعنې په جمع او اوښتپیر حالت کې که جمع مذکر وي یا مؤنث وي دواړه په څه راځي؟ په کارنو راځي. بل دا ده چې که د کارن په ځای کاروونکي وایي، کاروونکي کې وونکی رستاړی ده، 5 توري لري، خو کارن لکه مخکې مو چې وویل یو نون ورسره زیاتیږي. نو سوچ وکړئ چې دا څومره اقتصادي رستاړی ده یا څومره اقتصادي دا کلمه راځي. نو اوس چې د کمپیوټر زمانه ده، 21مې پېړۍ ده، هر څوک په چټکۍ کار کوي. نو تر کاروونکي او څارونکي کارن او څارن ډېر لنډ هم دی. کارن کارنان او له څارن څارنان مه جوړوئ. له ژباړن نه څوک ژباړنان نه جوړوي، له غوښن نه غوښنان نه جوړوي، له خیرن نه خیرنان نه جوړوي. نو په همدې وجه ښه دا ده چې کارن کارن دی، که مفرد وي که جمع وي نارینه. او څارن هم که مفرد وي که جمع څارن دی. مثلا زه وایم فیسبوک څارن وایي، که ډېر وي که یو وي، او که بیا اوښتپیر حالت وي یا تیر حالت وي، په دې کې بیا وایم فیسبوک کارن وویل. که جمع وي بیا وایم چې فیسبوک کارنو وویل. نو دې شیانو ته هم باید ستاسو پام وي. باور وکړئ چې ځینې رسنیو کې مې کارن یا کارونکي ته کارکوونکی لیدلی او اورېدلی. کارونکی او د کارکوونکی توپیر دا ده، کارونکی هغه چاته وایي چې یو شی کاروي، او کارکوونکی بیا د یوې ادارې کارمند ته وایي. نو هیله ده دا شیان مو خوښ سوي وي، او که څه نظر لرئ راسره ملګری کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ او سبسکرایب کړئ. غزا نور زما شخصي فیسبوک دی، او غزا نور زما هم ټویټر دی. دلته هم ما څارلی شئ. الله مو مل شه.